السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې له ډېرو ویډیوګانو څخه یوه ویډیو جوړه کړئ. او دوستانو اوس مثال کې چیرې تاسو یو ځای ډېرې ویډیوګانې کړې وي، له تاسو سره ډېرې ویډیوګانې وي او اوس تاسو غواړئ چې له هغو ویډیوګانو څخه یوه ویډیو جوړه کړئ، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته په موبایل کې ډېره اسانه طریقه درښیم چې د دې طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره له ډېرو ویډیوګانو څخه یوه ویډیو جوړه کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. نو نور وخت مه نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. ډېر اسانه ګورل د سلیکټ بټن ده. سمپل به دغه سلیکټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سلیکټ بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به ستاسو د موبایل ګیلري خلاصه شي. نو دلته به تاسو ته ټولې ویډیوګانې راواړوي. نو اوس له هر څو ویډیوګانو څخه یوه ویډیو جوړولی شئ. هغه ویډیوګانې تاسو وښایاست. نو زه راځم د 4-5 ویډیوګانې ورښیم، له هغو ویډیوګانو څخه یوه ویډیو جوړوم. هر څو ویډیوګانې تاسو ورښولی شئ. زه راځم دغه ویډیو ورښیم. سمپل به تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک ونیسئ، هغه به سلیکټ کړئ. دغه ویډیو شوه، دغه شوله، نو دغه 15 سره ویډیوګانې ګورم هلته سلیکټ کړله. کله چې تاسو هغه ویډیوګانې سلیکټ کړئ دا کونج کې ټیک مارک بټن ده. سمپل به دغه ټیک مارک بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. ګوره هغه ټولې ویډیوګانې دلته راغلې. که چیرې بله ویډیو ورښیاست لاندې بیا جمع بټن ده، په دغه بټن کلیک وکړئ، دلته بله ویډیو هم ورښولی شئ. مثال زه راځم له دغه 5 ویډیوګانو څخه یوه ویډیو جوړوم. لاندې مرج بټن ده. سمپل دغه مرج بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په ډایمنشنز کې بل سمپل تاسو د ویډیو کوالټي ورښیاست، فارمیټ پې ورښیاست. نو مثال دلته دغه ستاسو 20 پې ورښیاست، دغه بیا صفای. نو دلته سمپل تاسو د ویډیو کوالټي ورښیاست. لاندې کنټینیو بټن ده. سمپل دغه کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. سمپل تاسو د ویډیو لوکیشن ورښیاست. ویډیوز دلته سیو کومه نوم ورکولی شئ. نو بیا سمپل به دغه ډن بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ دغه لیکه به 100% ته ورسیږي او له هغو ټولو ویډیوګانو څخه به یوه ویډیو جوړه شي. نو دوستانو د دغه کوچني سټینګ په ذریعه سره تاسو په ډېره اسانۍ سره کولی شئ چې له ډېرو ویډیوګانو څخه یوه ویډیو جوړه کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.